بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو ملګرو، زمونږ نننۍ ویډیو به د ډیمالیشن یا د بلډینګونو د ورانولو د سیفټي باره کې. اکثر اوقات داسې کېږي بعضې بلډینګونه یا پلونه یا نور داسې څیزونه چې هغه زموږ په کار نه وي، هغې په ځای نوی بلډینګ راځي یا څه بل څه جوړېږي، نو زاړه بلډینګونه ورانېږي. د دې بلډینګونو ورانولو دوران کې ډېر زیاتې چې کوم خلک هلته کار کوي او چې کوم سایټ ته اوسېږي هغه ډېرو خطرو سره مخ وي. په دې چې کله هم یو بلډینګ ورانولو فیصله وشي، نو د کار شروع کېدو نه مخکې د هغې پوره پلان جوړول پکار دي. د هغې چې کوم انجینیر دی چې د هغې سټرکچرل سروې وکړي، د داسې دیوالونو یا د بیمونو یا د کالمونو نشاندهي وکړی شي چې هغې باندې هغې ته لوډ بیرینګ سټرکچرز وایي، چې په هغې باندې د بلډینګ ټوټل لوډ ولاړي. د دې مقصد دا وي چې د دې د سټرینث پته ولګي چې دا څومره طاقتور دی، او چې کله پکې ډیمالیشن کار په بلډینګ کې کېږي، نو چې دا لوډ بیرینګ سټرکچرز یا دا کالمونه بیمونه یا دیوالونه به چې کوم دی دا وزن اوچتولی شي او که نشي به اوچتولی. د دې سروې فایده بله دا ده چې د دې سروې په رڼا کې مونږ د بلډینګ د ورانولو پلان جوړولی شو. هغه طریقه ایډوایس کولی شو چې یاره مطلب لکه په کومه طریقه به دا بلډینګ راورانېږي، ځکه چې بلډینګ د ورانولو ډېرې طریقې دي. دې کې اسکیویټر هم یوز کیدی شي، کرین هیډ اقبال ورته وایي، غټ بال یې هغه د بلډینګ له راچوي، هغه هم یوز کیدی شي، او مینول په لاس باندې هم دا بلډینګونه راورانېدی شي. نو چې کله سروې وشي د بلډینګ د صحت یا د سټرکچر او د سټرینث پته ولګي، نو هغې نه پس د هغې د راورانولو پلان جوړېدی شي. چې کله موږ بلډینګ ورانو په هغې کې ټول نه غټ خطره ان پلان کولیپس یا داسې د مطلب چې لکه تاسو نه غواړئ یو بلډینګ راوغورځېږي، دا ټول نه غټه خطره وي. د دې خطرې نه بچ کېدو لپاره ما تاسو ته څنګه ووایي چې اول د بلډینګ سروې او بیا پلان جوړول پکار دي. یو خبره دا نوټ کړئ چې کله هم بلډینګ راورانوئ، نو دا د جوړولو بالکل اپوزیټ یا عکس کار دی. څنګه چې کله موږ بلډینګ جوړو، دا د بنیاد نه شروع کېږي، بیا د ړومبني چت دیوالونه، بیا په دویم چت، بیا دریم چت. دغه رنګ چې کله بلډینګ ورانېږي، نو دا د دې اپوزیټ یا الټه کاري. ټولو نه اول به ټولو نه بره چت راورانوئ، بیا ورپسې بیا ورپسې بیا ښکته نه به کله هم د بلډینګ راورانېده نه شروع کوئ. دې کې دویمه غټه خطره چې کوم دی دا چې خلک کله په دې باندې کار کوي د بر نه راغورځېدی شي. د ورک ایټ هایټ باره کې چې کوم دی نو مونږ بله تفصیلي ویډیو کړې ده، دې کې به مختصر دا ووایو چې کوم پرسنل د فول باډي هارنس دي، کم لایف کم باډي بیلټس دي، دا ټول پکار دي، او هینډ ریل پکار دي. دې نه علاوه د بلډینګ راورانېدو دوران کې بره نه میټیریل راغورځېدی شي. نو هغې طریقه دا چې بلډینګ نه بره میټیریل راغورځوئ مه، بلکې دننه طرف ته یې سټور کوئ او بیا په ګاربیج شوټ یا په نورو طریقو باندې ښکته راوړئ. دې نه علاوه سیفټي نیټ فینس ورته هم لګېدی شي، او ایکسکلوژن زون چې مطلب لکه کم بلډینګ تاسو راغورځوئ سره جوخ غیر ضروري خلک مه پرېږدئ، او کمې لارې وغیره چې نو هغې پروټیکټډ بره په یو چت وغیره جوړ شي. د بلډینګ راغورځېدو نه مخکې دې ته چې بجلی، د اوبو، د ګیس، د سیوریج وغیره څومره کنیکشن یا کنیکشن یې ترې نه لرې کول پکار دي. که ستاسو دې دوران کې بجلي او اوبه پکاري، نو ټمپرري کنیکشن یې ورته وکړئ، او چې هغه کنیکشن یې سیکیور وي، هغه سره خطرې باعث نه وي. بلډینګ راورانولو کې یو غټه خطره چې کوم دی ډسټ کیدی شي، د هغې نه مختلف قسمه الرژیز او بیمارۍ جوړېږي. پخواني چې کوم بلډینګونه وو په هغې کې یو څیز استعمالیږي اسبیسټس، نو د اسبیسټس نه چې کوم دی دا کینسر جوړوي. د هغې نه د بچ کېدو لپاره خپلې طریقې دي، او بهر ملکونو کې د هغې لپاره سپیشلایز کنټرکټرز دي چې کوم بلډینګ کې اسبیسټس وي، هغه خلک ترې اول اسبیسټس لرې کړي، صفایي کړي، او د هغې نه پس بیا بلډینګ د راورانولو کار کیږي. بلډینګ راورانولو دوران کې چې کوم خلک هغې کې کار کوي، هغه ډېر تیز اواز، نایس او وایبریشنز ته مخ کیدی شي، او د هغې لپاره پی پیز دي باندې موږ بیل ویډیوز هم جوړ کړي دي. خو د اواز نه بچ کېدو لپاره ایر ډیفینډرز وغیره پکار دي. وایبریشن نه بچ کېدو لپاره چې کوم جیک هیمر یوز کیږي، نو د هغې خپل ویډیو د هغه هم چې کوم دی موږ په ډیټیل کې جوړ کړی، د هغې خپل پی پیز وغیره ملاویږي. همیشه ټوټل پی پیز یا د حفاظتي بچاو سامان لکه سیفټي شوز وغیره، هیلمټ او داسې څیزونه اچول پکار دي.
چې کوم لکه یو دیوال یا چت یا کوم د ورځې روان شو نو هغه میټیریل ټیم په ټیم باندې لرې کول پکار دي یا په بلډینګ کې سټور کول نه دي پکار چې بلډینګ اورلوډ کیږي نه او راونه غورځېږي. دې نه علاوه د بلډینګ رواني په کار دوران کې د اور لګېدو خطره وي. د کوم څیزونو ته چې اور لګي هغه میټیریل ته اول ویستل پکار دي لکه فرنیچر قالینونه یا څه بل څه داسې پراته وي. بجلی ډسکنیکټ کول پکار دي. سګرټ ځای په ځای نه ایسکل پکار چې د اور لګېدو خطره ونه شي. او کوم لارې چې کوم وي بلډینګ ته چې کومې لارې ختلي په کوم باندې خلک وځي ننوځي نو هغه بلاک کوئ مه چې په ایمرجنسي کې هلته کې تلل او دی نه وتل اساني. ګاربیج چوټ یوز کولی شئ تاسو د ګند لرې کولو دپاره. ریګولر انسپیکشنز یې کوئ. همیشه خپل ورکران چې کوم کار کوي سره مشوره کوئ که څه مسله یې وي تاسو ته په ګوته کوي. فرسټ ایډ کټس ایښودل پکار دي ټولو ورکرانو له انډکشن او ټریننګ. سیفټي ساینز ایمرجنسي کنټیکټ نمبر یې د دې چینل چې کوم دی د سیفټي باره کې نور ویډیوز لایک کوي شیر یې کوي کمنټ یې کوي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.